یوه ډیره خطرناکه خبره هغه دا چې هغه انسان دوزخ ته داخلیږي، هغه انسان پزه دې په خاورو ککړه شي، لکه څنګه چې په حدیث مبارک کې راغلي چې روژه راشي او دته بخښنه ونه شي. محترمو، زموږ او ستاسې په مخ باندې ډیره یو مهمه میاشت راتلونکې ده. دا طلایي مهم ارزښتناکه فرصت چې که انسان پکې واقعا د بخښنې په نیت باندې عبادت وکړي او په دې نیت باندې د روژه پوره ونیسي، عبادتونه پکې وکړي، صدقې پکې ورکړي، تلاوتونه پکې وکړي، الله پاک دته تیر ګناهونه بخښي، لکه څنګه چې په حدیث مبارک کې راځي. خو بدبخته ده او برباد ده هغه انسان چې دا میاشت پرې راشي او دته پکې بخښنه ونه شي، یعنې دی ترې غافلی، عبادتونه پکې ونه کړي او د تیرو 11 میاشتو په شان څنګه چې په لهو و لعب کې اخته و، بوخت و په دغه بېمانا او بېګټو کارونو کې، روژه کې هم هماغسې عادي وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې چا روژه ونیوله د ایمان او د ثواب ګټلو په نیت باندې، په ایمان او د ثواب ګټلو په نیت باندې، الله پاک به ورته تیر ګناهونه معاف کړي. څومره ښه فرصت دی. هره ورځ ته همدا پوښتنه کوي په دې تشویش چې څنګه الله پاک ماته بخښنه وکړي. دا فرصت د مخته راغلی دی، استفاده ترې وکړه او الله پاک به درته بخښنه وکړي. خو بدبخته دی او تباه او برباد د هغه انسان چې دا میاشت پرې راشي او دته الله پاک بخښنه ونه کړي. نو له اوس نه په همدې نیت چې روژه کې به پوره په اخلاص عبادت کوئ او تغییر به ځان کې راولئ. دا میاشت د عبادت لپاره، دا یوه میاشت د الله دپاره، تېرې 11 میاشتې د ځان لپاره په لهو و لعب کې مصروف وي، بېلابېل خوندونه دي او شهوتونه دي عملي کول او پوره کول، خو دا میاشت الله پاک ته ځانګړې کړه. ژوند به دې ورسره لوی بدلون وکړي او خوشبخته انسان بشي. که نه څنګه چې حدیث کې راغلي جبرائیل امین ویلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې امین ویلی، دوزخ به دې ځای وي. السلام علیکم.